لکه زه وایم کنه چې داسې اپیسوډ سٹارټ کوم لومبي اپیسوډ کې څه چلو شو مطلب لکه داسې مونږ غنم وکړلو بیا داسې لو شو داسې کنه نو په دې باره کې ستاسو څه خیال دی تاسو راته په کمنټ کې ووایئ چې داسې مطلب داسې اپیسوډ سٹارټ کو سٹارټ نو ګداره ته خامخا ووایئ کنه په کمنټ کې. السلام علیکم، امید دی چې خبره تاسو ټول ته په یو نوی ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کو. نو نن ولاګ شروع شو د کار د ځای نه. بای داسې خبره ده که نه چې مونږ د دې غسلخانو دپاره د اوبو موبو وغیره واشروم دا سیسټم یې کوو دا وینئ. بیا وروسته پلیستر نه بعد دا سیسټم چې کنه دا لږ ګراني نو مونږ تر اول دا سیسټم کو خلک خو دا ډي پیسې نه مخکې خو مطلب مونږ هغه وخت کې نو کړل مونږ اوس کوو. پرون هم دا لږ غونډه کار کړی دا د دې دوه وسلخانو یو د دې وسلخانې ډېره کار هم کړی دی او د دې نورو دا لا پاتې دی که نه. نو مصري راته وایي چې په دې کې لږ کار دی دا نالی چې کوم دی دا توله کول غواړي. نو نن به مونږ په دې کې کار کوو. ابي دومره راغلی دی کار لرنو نن ابي د یونیورسټۍ چوټي ده نو کار راغلی دی. خو کار له په داسې کپړو کې راغلی دی کنه چې نه لګي چې دی کار له راغلی دی. پټ راپورټ شو یاره بس پرې نه هودو اخیر لاندې کړو او که نه دوی ښه کار مونته دی چې بس کله له کار ورځي که نه نو بس ویزم یونیورسټۍ ته نو بس روان شي یونیورسټۍ ته لاړ شي پته لګي هلته به کلاس یې نو بس لاړ شي ځان هاسټل کې پرېوځي ټول کار هلته ما ته حواله کړي. خو نن له خیره سره داسې کار دی که نه چې نن رانه یې پټ شوی نن راغلی دی کار له. اوس تقریبا 12 بجې شوې او غرمه چې دی ډېر زیات تیز شو. هسې هم د ګرمۍ موسم دی 12 بجې شوې که نه 12 بجو غرمه چې که نه تاسو ته پته ده. او زمونږ کار چې دی که نه هغه بار شو دا وینې دننه چې کوم کار وکړه ختم شو اوس بار کار شروع شو. نو په دې سرو غرمو باندې کار کول ډېره ناجایزه ده. داسې خبره ده که نه چې بس اوس پر کار نه چوټي کوو ماسپښین مې انشاءالله بیا کار دی ته راځو ماسپښین به ګورو ځو اوس کور ته ماسپښین میلاویږو چېرته ځای ما. ستړی شوې ملګري؟ ستړی شو ها کار دی ډېر وکړو ستړی شو. او بھائی تقریبا 4 بجې شوې مونږ را کار چوټي هغه چې به 12 بجې چوټي کړې ده که نه بیا را کار ځای ته نه وي تللي ځکه که نه چې دا وینې ډېر زیات تیز باران وشو په دې ټایم کې ګلی پکې مو شوه باران وخت شو. ته تللی وي؟ زه خو دومره چې مشران کشران مشرانو ته عادت نه وي که نه کارو سویمه ورځ ده که نه چې بارانونه ډېر زیات دي الله پاک دې خیر وکړي فصل هم پوخ شوی دی او بارانونه هم دي نو بس کار ګډوډ دی خو د الله له طرفه رسه پکې نه شو ویلی الله نه به خیر سوال کوو. او اوس په دې ټایم کې باران منې شو له خیره سره او رڼا شو غرمو لګېدو دا وینې او تقریبا مازدیګر بانګونه یې وي مازدیګر مونځونه وشو ځکه چې ما مازدیګر مونځ وکړو. نو اوس داسې خبره ده که نه چې ښکته کار نه کېږي ځکه چې ځای خټه شو خټه کې اوس کار نه کېږي. نو اوس زه داسې کار کوم که نه چې ښکته یو دیوال دی مخکنو بلاګونو کې به تاسو کتلی مخکې هم زه مصري پسې تللی وم مصري مې نه و پیدا کړی. نن داسې خبره ده که نه چې اوس داسې څه کار نشته دی زه هم په هغې مصري پسې بیا کو چېرته وزګاري چې کار له راشي. او تاسو ته زار ورځ وایم که نه زه چېرته هم ځم که نه یوازې نه ځم تاسو ځان سره خامخا بوځم ځکه چې زه یوازې یارېږم تاسو را سره یې که نه بیا نه یارېږم. نو داسې کار دی که نه چې ځو تاسو ته به خپل کلي اخوا چې کومه علاقه ده ښکلې علاقه ده زموږ د کلي یو دره ده که نه هغه به درته وښیم چکر به مو لګو. بله دا خبره که نه چې غنم چې دي که نه زیړ شوي دي زیړ شوي مطلب وچ شوي دي که نه خو د بارانونو د وجې لږ لیټ شو. نو ما خپلو پټو تماشه به وکړم کو چېرته مطلب بیخي وچي که نه چې بیا به شروع کړو دا غم راته هم لا پروت دی. ګورو راځئ چې ځو تاسو بوځو. ستا د منزل په مزلونو کې یم د رسېدو په امیدونو کې یم نوې دنیا. په دې ټایم کې د مصري خوا ته راورسېدم او الله دې وکړي که نه چې اوس ګوري نوې اقبال کې خانو له خیره سره مصري کورو بس میلو شوم ورسره وی انشاءالله که نه سبا به کار له درځم. نو اوس داسې کار کوو که نه چې ځو د غنمو تماشه کوو ځو پټو ته راځئ. څوک مې دیدن دا علاقه چې ده که نه نو دا زموږ د کلي نه لږ لرې تاسو په لاره باندې شاټونه کتلي که نه ما لږ ښه پوره سفر وکړو دې ځای ته راتلو لپاره. نو دې ځای را غنم چې دي که نه دا لږ مخکې را رسي زموږ د کلي د غنمونه. نو اوس په ځو خپلو پټو تماشه کوو چې هغه څنګه دي راځئ. د تورپیکي بلا دې واخلم
د نور بدن بلا د مور واخلا مینا سوک دلالی پسر بچاوی سوک دلالی دلا سٹی ٹستر گزینا دلالی سر دی سلامت وی نو دا وینه پټو تر ورسېدم او غنم چې دي کنه مکمل وچی وی دا وینه مکمل وچی اوس بیا کړهونو د کارونو د سخت ورځې شروع شو ځکه چې غنم را کار چې کنه ډیر سخی او زمونږ زمیدار چې وی کنه وی اوړې دي سنبال کو نو دا هغه اوړې دي چې ډیر زیات سخت کارونه په دې ورځو کې دا کارونه زمونږ بیا شروع شو شبنم لګ د خپل مخ په ګلاب پرېږده لکه شبنم می لګ د خپل مخ په ګلاب اوس په دې ټیم کې پټینه واپس شو ماراله م کوړتا دا زیره مې راوړو کنه چې اوس په بیا کار شروع کول غواړي اوس په بیا د زمینداری ولاګونه شروع شي ان شاء الله زه به کوشش کوم کنه دا پیرا چې تاسو د زمینداری د ټول پروسس په خیمه مطلب څنګه مونږ غنمو وکړلو بیا داسې لو شو بیا مونږ دا کارو کو بیا دا کار اوس دا سری بل موسم راغی اوس ری بوګنه ان شاء الله دا ټول پروسس به درته خیمه لکه زه وایم کنه چې داسې اپیسوډ سٹارټ کوم لومبه اپیسوډ کې څه چلو شو مطلب لکه داسې مونږ غنمو وکړلو بیا داسې لو شو داسې کنه نو په دې باره کې تاسو خیال لته تاسو راتم په کمنټ کې وایي چې داسې مطلب داسې اپیسوډ سٹارټ کو سٹارټ نو ګدار ته خامخا وایي کنه په کمنټ کې زما خپل باندې سوچ دا دی کنه چې مطلب تاسو ته وخیمه او داسې اپیسوډ سٹارټ کما خو مې چې تاسو به سره تاسو برالم خپل رائے راکای نو بیا به سٹارټ واخلو ان شاء الله زه بس تاسو درای انتظار کوم تاسو کمنټس انتظار وکوم کمنټس راتاو کای چې څنګه چلو کو سٹارټ واخلو کو سٹارټ وانلو اوس کې صدا سره غنی دا وینه محسوسان شو او بای لګ لګ باران پکې وختي بیا مو شو بلې محسوسانی کې پکې لګ غونډه کې باران بیا وشو بس پاغه وجه باندې ما ولاګ چې کم شارټ شو غنا غو وانا اوس ځکه چې تاسو تمام مخ کې مولې چې کله باراني نه بیا پاکستان کې بجلی نه دا مطلب د باران سره تړلې خبره ده چې کله باراني نه پاکستان کې بجلی نه وس دا څه کار دی چې بس ما واستن د خپل ولاګ براغون کو او تاسو نه اجازه والما د روان ولاګ پوری امید دی چې نن ولاګ به خوښ شي کو جره خوښ شي نو لایک کمنټ سبسکرایب کوی وکای کو نه کوی مکو زمانه باندې زور نشته لري خو چې وکای نه خبرې نه زبو خوشاله شم او تاسو دې الله خوشاله لري روان ولاګ پورا کې اجازه ته د لوی الله پامان